बस राजाची जुरा आजही आता बस फोन देणे कडे ना सर खुश कशी रामा राखा करे ने बिस्किट्स नामक पारिश तरे तो हमारे उधर बारू छड़े बदा खवरा को दे के 10 जण ना नास तर मिशेल पेरी वर डबो वरता सुचता वराई दलता पखपल मॅच केला आणि होती होई राजाची जु कसो राजी मग सर नो चचवाला बक्षा خپل غیرت ته پوس ماجی تو ویل چې تمانچه رااله ماجی تو ویل چې تمانچه رااله خلک وين بس كان كل يوم يعني وشتي وكلا بلد يعني وشتي خپل غیرت ته پوس زال لما شزه ايه بلار ته سره مخ کې چې ته په تبلا اسمان وين ده ساجت چې مخ کیږي بس كان پرې چې مخ کې سره زوار چاله کوزه فخلي من الجنان دا هسپتال کې شو خبره بلال خدا زه به تاسو سره مافیل ته غواړم دربه شم ځکه نه زه خپل غیرت ته پوس بکوم ځکه نه وروره ځکه نه په قصر اخته شي زه کوم چالي باندې بری چیرې من بس راځه جوړ ته خبر ته کوکې څه شوی دی دا د پیغه ته بچي زما د تو بچي راځي ګټ ته وایي باندې اوله ته ورکوم ته به هم شخ غیر تابع کړه خو ولا کوم غیرت ته پوس بکوم بس کنه ظالم غوري دا نو سوال چونډي لیوانی مخ به به دا پسې بل مې په قبر کې دوه تاسو ته خو ذاتي خدای نارینه ده انت ته چا وی چې دا انجینګ دې کړه راوړم چپ دا دی ودی وو د دغه په ورکول په خپل کې نو خپل کې خیر خو زړې مسلې به د جنې راغلی او ملمنه وا وین تاسو د جنې غم دی زمانه رانیو جنې کارو رډي جنې کارو ته مو پاسه دي ته راځه کدي خواصه دا چا په عزت باندې څه نن بچي نن پاسه مې خپل کلام به باندې ته په عزت باندې څه دی بل خو دا کې ولا کې چینارا اچھا پیدا بس کا چیز د څه سمو راځه نو انصاف کې نور کړه مونږه پریو بو کې لامبل او داس چا ډام بم په کو خلی کې بم باچولي نن سبا به څنګه چې ټوټو اره کور والے وټه ګټري روخ کړي نو دوست انسانیت ختم شو دا ځکه خو په مونږ رنگ رنگ غربت هم را روان دي او دا رنگ پکې اوس چوکو دا یا پاکه بوس وکړي اوه قدرت دې پسې بوس پاس کېږم دا کوم پورا کټ ایرینګ د تاسو ته دا موبایل لګ ما نه راکې خدای د کوزیدو وین ځان سره به دی وړلې وکنه رینګ دی هاو کنه رنگ خلق جوړ کی
او به جینې ورکی په ګوتې کې موبایل باندې کول د مطلب ستاسو خو بل خوا لاړې ستاسو موبایل باندې رنګ را روان دی یعنې چې د چا کال پې را روان دی دا یو سپک سړی دی جعفرې نوم دی او ټول ماحول یې ګنډه کړی دی لږ لاس راکې ما به ځان پسې غورځېبئ داسې کوي لیونیه دې ځای دا خلک لا څنګه دي تاسو دي خبره وره الله دې ونی که څنګه چې زنن دی براوړه لوري براوړه دا چې دوت کې ما ټکو چې دوت کې دی باچا داسې کار شو وای زما په خبره دې وورو لګي زما په دې خبره کې می چارج وکړ نه می پرې دی وای خبره کار دا شو چې هغه راغلی و د دروازې ته جینۍ خوښه شو د عزت خلک تی ماتوي چې کنه ګل شاکرستان مال لا کې هغه څوک کوي نو خو صحیح ده دا خو پښتانه خلک خو اوس پښتانه شو اوس پښتانه شو چې مریانو پسې کوڅې له خلک راځي ستا پرنګ جنډې پرنګ څنګه مې هغه شانې چې خبرالي تاسو دوانه کینه د واړه سلیمان پور په پاسه او زیالته زي چا به دې پاسه ما غم را لکانه کړی خلک مشکلې کم پاتې پاسه پاسه کاله چې ولي چسکی راځه ما دنه به وسکی زه کمرې ته لاړ شه ما زغم خراب ته بس باندې قلاره کېږي قلاره تاسو ورته ما خبره ده اوس به جعفري په مخ کې درته کوم لا جاپان چر مخکې پاسه دا چې مې خاوند راشي بیا به درته لاکاټو دا دار په دمه وباسمه خاون اته خاون دې ډېر نر دی ایکسکیوز می تاسو خو ما دلته په ډومبي ځلولې دی خو پته نشته چې د دې کلي خلک داسې یا سادهګان دي یا داسې لیوني دي نه وی ستا د عشق په ترانو کې مې ور ټوپ کړې ستا د عشق په ترانو کې مې ور ټوپ کړې سره نه رالې غلطې او څه شوې په بره زه صحیح د یو ساده پکې تم صحیح دا کلی زما روډ د الله تبا کې د لیونیانو کلي ته راوستې یم نه ما سیپوري نوم دی سیپوري او یاره بس مور راته ډېر وي واډو کا نه مې نه کېږي په تاسو لا واده نه دی کړی نه واده ما یې دا داسې هواره زندګي مې خوښه ده وی خدایا زمونږ په وطن کې چې ستا عمرې که نه نن وسان وسي یې ګرځي داسې وې ته بر کړي نه مونږ دلته کډه روړلې ده داسې وې زه اصل کې روان وم جیم ته نو لږ اکسرسایز مې کوم نو ما له خپې مې ښکاري لکه زه جیم کوم که نه نو دې ځای ته روزم اکسرسایز کروزه خدای لاس هم نشم مروړې وی خیر بس اوس پسو نه تره غورځېدو خو نه دا خو لا ځواني ده او زمونږ پیړي وه خو بس تېره شوه لکه ځوان یم مشه خویدم ما ته پته ده چې ستاسو څومره ځوانان یا صحیح خبره دا خویدان کیو ګیره کې د سپین لګېدلي دو ځوان یې نه دا داسې کار نو هو پر نور به مې کارونه کول لکه زمونږ خپله بټۍ وه نو هغه بټۍ ته ووهلې ده هو نور لکه زه خو جواني دیواني نه خبرې که نه مونږ دلته نوې کډه روړې که نه زما رور روزانه کور کې جګړې کوي نو ما وی کو تاسو ته دې کلي کې داسې ښه شانتي جینۍ معلومه یې ضرور له رشته ګورم یاره قسم له زونه مرزونه لامبا پیزه دغه جینۍ ده ګودر په غاړو دې به پوه شوې دا خو یې مړه او پاپا جان دې بس کور کې یو بل وشي او ماما وي دا د ترلي وروکه نو زما خو هغه نه ده خوښه خو زما دا مور او پلار هم ګوره ډېر زیات چالاکه دي ښایي پردي جایداد تقلیدي چې به هغه جان کې ځان مسې جواب ورکړي خدای پاک پاپا ښه خبره وکړه رماله وکړه دا جینۍ که نه دا مال به یې خود ده دا نه ترلو راخه دغه بله مو پچې وکړه پیچو دغه ګاونډی ما له صرف دا یو جینۍ کې ته ته بېغمه شه هغه ځه چې پاپا ته وې یو جینۍ به ماته انشاءالله ملو به شي ده او تاسو واده خادي نه جی زما لا واده نه دی کړی جینۍ یم جینۍ جی ورکه پاپا ری دا جی دلته څه کوي اجي نه وراړي زما په شان کواري لکه یا بس داسې کار دی که نه
مړه قسم نه کوم یار نه قسم نه مخري ډکلته وای دا د مونږ سره کوم یو وګړي مونږ خو به داغه د بل چا بل دیوالي د جنې د مونږ ګوتو وته ته پاپا ډېر خپه کېږي چې خوشاله شي ورته بیا خوشاله سو شپېړه وره دا مو ماته وای دا چل کو کنه چې څنګه شو ځان پینا غلطه مشه لا خاموشه پاپا جان السلام علیکم د تبوس اندازه وشخه صبح شکه لا جی دا والا خیر جنې غمو کوم خو چې ښه خلک دي دلته سم جنګالیان خلک دي ګورې چې ښه خلک دي زما جګړو نه سم زړه خورېږي سلام علیکم پاپا جان السلام علیکم پاپا خره څه پاپا جان دا باګول بچو نو پاپا جان تاسو ته وایي نه باګول بچو باګول تا می خواله نه نو زه پیژنو چې دا هغه بچو ماته د مینا پاپا وای اکثر او لکه تا باندې صرف د کلي ماشومان غټ کړي دي خلکو جوړې او ما دا خبره کوله کنه خلکو ته موږ به حیا ښکار شو کنه اوس فک شو فک دا جنې څنګه وا دا آیا عزت وا ای زما د څه قدر کړې ده زما به سر سرنه دی کوله په خپل لاس الله جامه پیزار د وړو کې اختر د غټ اختر دا د څه ماشين ګړه خزه ده دی به زما د جامې پیزار خیال ساتو په گاوند کې دوی د چاته نیمه پرېښه چې ما چاته لاس نیولې داسې کار. وخه تر ښځه دا څه چلې تاسو اور اغشتې ولې نو کوداله خو ته نه شم واله بیا ماتې کوداله درته په ښکاره راځم دې داسې کار کړی چې دا ما خپل زوی له په خوښه نه وکړې هغه نه وه خوښه ما ورله وکړله ایسته کور نه وساس ایسته دا لاړه ووتله و زما چې کوم نوسی دی نادان د هغه د تره لور نه ده خوښه ګاونډی به خوښي ای نوسیه د رشتې په هغه اسمانونو تړلی کېږي او دا خو ماډرن زمانه ورته وایي که کومه نو چې په خپله تابع وکړي کور به هم ساتي ټول عمر به راته دواګانې کوي دا ترې څوک دی زه خو ته دې سیټ ته کېنم دلته کېنم مخامخ ورته ګوره چې د مینې محبت څخه ورته ونه وایي دی خو ما سره خبرې کوي ولې داسې تردود شوې بگه لکه ده شب کوته ده گره باگول ماما تا بالویم بیاخا خود دیدی که ما تا گویم ماما تا بویم والله خیلی پیدم ولاړیم د دې سیټ ته ناستیم راځي به که نه چې پیډه پیډه کړې به ماته بیا نه وایو په لزر ما سن راځه کیم زما ځکه لته ودی دا بادرو کې لیونی شو بادرو نه ای بادرو کې اکثر خلک لیونی کی ډېر غوړه خورلې بادرو کې هغه ماته لیونی نه ښکارېلا په شکل د بادرو نه شروع شوی او ته ماته لیونی ښکاري ولې هغوی دروغ وایي تاسو دې خوا راشئ چکر چوټاکستا خو شعر ال आवाज وکي راشي پونګي بمړو راځي چې وشو आवाज مالا کې خبره کومه پونګي بمړو ارڅه به والو پیچ ورځو هغه خواله کته د مونږ ته پیډي او د مونږ خبر ورسره پاپا ما سي بدنام کومه وی دا ډینټون خو زه پیژنم السلام علیکم څنګه بیبي څنګه ده د ټیک ته وکړه السلام علیکم خبره وره ای څنګه بیبي خوا همې دې څنګه ده کار ټول کړی او نور خیر تاسو قرآن نه ای دا جزا ما ته مینې نه پاپا وای دسو ما پیدا دا ګوي پاپا جاني اتا چې ما جنې راځه سترګې روزه ما دا شکر الحمدلله په حق علی نکاح کې زمونږ والد محترم دي زمونږ پاپا جاني دي پیشي تاسو خو چې ما واده نه دې کړی تا ته ځان به دې نه ښکاري ستا خو زلمي زامن دي چا یو ما واده نه کړی چپ الکه چپ ګوره ما راځه قرآن ګوشي ماما پسې زو چې زه اوس تاسو ته څه ویم که نه نو د محلې دا خلک به وایي چې راپاڅېده او یعنې کې ده ته یې خبرې وکړو کم از کم ستا دا وخت د دې خبرو نه دی سپینې مو آیا کو جون تیرے سپینې مو آیا کو جون تیرے دا مې راله مور په زور کړې وه لکه د ما خوښه نه وه نو بس مور ته مې ویل د هغه ټیم نه ما یې ګوره زه به دویم ماډه کوم که نه نو لکه شرمېدم یا راتلم ما ویې لکه اوس تا ته زه څنګه ځان واده واله کړم نو په دې وجه باندې هغه چمچورکې ښځه ستا ده بله ورځ یې ستاسو په کور زما ډېره غټه بېعزتي کړې وه اټه مونږ راغلې مې جی بیبي خو زه د ډېر ټایم نه پېژنم او ته د بیبي زوی ستاسو نه به بیبي ډېر زیات سر ټکو چې تا نه خپله مور سر ټکوي نو زه به تا نه څه ښه عاده وکړم کوټه ده کامره ماما ته ښه بچي ای بیبي ته سلامونه کوه بیبي ته ووایه ها ها
نو خبره څه کنه ما وداس کو نه تا چاره دام کولو ولاړ په دغه ځکه اوس پته دې ډیر منځونه ډیر چاره دامونه وکي خو زه به هیڅ نه وایم الله دې په لیبانو سپومات کله ته وې بادرو کې لیبني شوي ته ماته لیبني ښکاري زم لیبني یم چې ستا غوندې سړي ته په لاره کې ودرېدم په قهر د مولا اخته شي نه ما خو صرف خلپ می کنه نور مې څه نه وی خدایا پاک نو دې ته ملامت شو اوس په کور کې نور ورته وایي چې ورته بلې جینۍ وکړه اوس هغوی سره څه وکړم خدایا پاک دکان ته ځو ظالمانو آدیش شاپینګ دله کوم درځم اخوا دخوا مګره ما دا هغه ځای نه صحیح کړی ته بلې ما څه کړي دي چې تا راغه ځای نه صحیح کړلم یم اردرمال یم په کور کې د خپل نه لګیم په یو خو باندې په ټول کلي کې ګرځي په ټول کلي کې نه ګرځم ګاونډۍ غوښتم مېلمانه چې بل زمونږ کره چې راغله د هغې کره تلوم ښه هغې کرتلی یم د هغې هم زلمی رور دی ټیک ځان ته هلکان سړي کې په لاره کې دا سوجونه به ستایي پوه شولې که نه دا فرقونه به ستایي زما نه دي په ما باندې الزامونه مه دا خو یا ستا نه دي ویم زما میاشتې د کوره بار وتې یم نه او ته کله په یو ګاونډۍ کله په بلې ګاونډۍ کره ګرځي ولې نه زار منګیرې په ترخ کې نیولې پته نه وي چې به اوبو په بهانه لاړه شو پر نشي بار دې څه لوبې شروع کړي یم ستا د مور په شان نه یم او ته هم د مور په شان ګل کري یم دغه نیر د هغې نه دا راډه کومو زه زر پیجرم ډې کت راته لګي چې نیر نه راډه کې څه لوبې شروع کړې ده وای ما ګیره کړې او یم په ما باندې الزامونه لګې الزامونه نه لګوم حقیقت صفا خبره کوم په دې چې پلار ته به څه د عزت پټکې ورپسرې ابه ته ورپسرې حرکتونه ستا ټیک نه دي په کومه رالي خدای خبر چا کرتلې ګاونډۍ بانه کې هغه بل ور بندو ډبو مې ما یې غرمره یې بهودی ځکه شاګردتې راته وشوم ما باندې څه دا شینه الزامونه مه لګوئ نه او هغه ته څنګه پیژنې ایله پرون راغله ترکه بیا کور ته روانې زما ملګري جوړه شوله ستا چې څه سوچ دی که نور چې به ستا په زړه باندې ګرمي اوبه توی کړمه هغه به زه خپل رور لکوم پوه شولې په دې وتلم دا جینۍ ده کارداره ده زما د کور نورت به مې پې خشته ښکاري کور به مې پې راټولي په دا باندې د دېرشو کالو د ولسکې وای خو ماشومه را تا لیدلې نه راته خو هغه ورځ نه وي دنیا ته راتللې خو تا ولیدله نو داسې به شي لکه اوبه سوځي ما ته مور ووي په کور زړه شوي لوګي نه کوي بل مالت نه راغلی ول زه نه پېژنم څه زه زه دې پېژنم روکېږه د مخې نه مې خوا کېږه ښه جینۍ باقیه خوا شه ویم زه لاړه شه زه پته شي څه کارنامې به دې شروع کارنامې به ته کې ویم چې کم دی که نه ویم هلکان چې نه کوم به دې شپېلي یم ته هلکان به دې شپېلي وې ګاونډیان په ګیله را روان دي اردرمارې ترې د پلار یې خپل ترې څوک دی ترې دا نه دی او ته دته لګیایي چې هغه نه ده خوښه ستا د لاسه کورونه وران دي په مخامخ ورته لګیایي چې هغه نه ده خوښه بل لا بیا وکړمه بل وسې مې شي خدای راله ډېر مال خلک زما دا لوب اخر چاله ورکوم دا راته ووایه چې دا خپل کور بیزا ته په دې خپل موږي نه تړي دا به چېرته بوځي دقسې شرارتي ښځه ده ودې خبره وکړه دا ستاسو د سړو کار دی دا سرنګ مچۍ ده په کور کې راله ګوته اچولي نو دا ګوته دې ته دا ګوتې چې وباسه که نه په دې سړو کې مې وانه چولي ځکه دا د ښځې د ټول ګاونډ ښځې صفات کوي وایي درنه ښځه ده لونه ورله خو د درنې ورکړي په وزن درنه ده او دا ده سره مچۍ ټولې په اوغوس کې راله کړي زما لور سپکوه ما ته ووایي سړیه نور به ګورو ته سړی ته به فیصله کوې د کور زما دا فیصله چې زه دا خپله لور نادان له ورکوم دا شاباسې دا خوښه ده زویه ته سړی بس بیا دې نه را خبره وکړه یم زه ورله نه ورکوم دا مې ته ووایي سړیه نو بیا به ستا په رنګ په سیکل په چا پسې ما له داسې شی وګوره چې یو غوزار وکړم او دا د دنیا نه لاړه چې مسکه ولې خبره ته غوږ کې د سپکې ډتې ډکه به شي ټول عمر دې راله د خولې نه غوړۍ تختولي او عقه خوی دې بیا په وکړو دې نړۍ پسې خو تا پنځلس کاله بار تېر کړل ستاسو د لاسه کومه ګور زما نه را پاتې شوې ستاسو د لاسه د زنګنان دې د سر نه واوړې د اوس هم ژوند دی زه لامبم د کندې غاړې ته ځم او څو دې سره د انجرینګه نور هم سیوا کړه زما هېڅ کار نشته دی زه اوس سره ګړۍ کوم ما ته پته ده چې ته ما سره ټیقان جنګې خو سمه به شي خدای دې د ټیقانو نه وباسه افسوس اورمان دی چې کور ته مینه وې راواده کړې ولې بدل ما په کور کې دا مغلوبه وې هر ټیم بیڼې غاپه دې نه غاپه څه چې پکې شته چې لږه ځان له ګرمه کړم سر مې داسې درد دی غاړه نه سکوره ده پې یا قهر ده یا الله دې سړي ته مې څومره ووایي چې ګیس تا ته ولګوه خو چې پته نشته څه سزا راله راکوي وای مورې
غر کو اوپر کې والله چې دا ستل راغلی وو واشه ما خبرې مې کولې مورې وایا ما خو دغه یو میاشت پاتې ده که نه زه خو بیا ځم هاسټل ته اه وایم چې کله زوی زلمی شي نو بیا تا ته پته چې د مور او د زوی په منځ کې بیا د پټې سنۍ پیم په مطلبونو د پیم په هر څه پیم خدا سه سپاره تو وایا چې واده غواړم نن سبا د خلکو سترګې کلکې شوي دي او دغه واده غواړم آیا خو د خلکو نه تلې ده د مور دا پرېږده ما ویم که نه وایم ښه شته جینۍ به درله وکړم ته غم مه کوه خو چې ځکه ما د یادوم هغه به رالیکې چې زه به کمې ګوته ږدم وایم زه به خپلې خوښې ته ګورم نن سبا چې دی نو مور پلار د بچو خوښې ته نه ګوري ښځه خیر زما خو واوره که نه نو وایم ته څوک یادې یم د تره درلونه شبنم دا راله وکړه ډېره مې خوښه ده وای په ارام مې پرېږده په ارامو یم د دې قام نه زما توبه شه زه د دې قام نه څونه لرې تښتم که نه حقه نه پکې ته ما وردن نه کې په 20 کاله کې هم درې دا نه کومه نو ولې سبا به زما دا خور کوي نه څوک دوی په 20 کاله کې نه تې کوم او نه ولې ورکوم نو صحیح ده چې نه راکوي نو نه به زما نه وکړي او نه ولې زه هم ورکوم واوره وایم هغه زمونږ مرضي ده صحیح ده که نه یم چې پلار دې راشي به ته به ووایم زه خو دې خلکو سره دیوال هم شریک کول بلکې مخبره هم ورسره نه شریکوم او ته ورځې او ما دې کې وردن نه کې نو چې سبا ورځ هغوی زمونږ غواړي نو مونږ به ته غواړو نه تا ته چا ویلي چې هغې غوښتو را روان دي دا به راځي ولې ته چې دا به نه کېږي څه دا په 20 کاله تر کومې پورې چې زه ژوندی یم که نه دا قیسې قطارې زه نه منم بس ما له توره چنګاڼه یم که خو ما له وکړه نور نه یم خبر او به کم درله خو د دې خلکو نه ووړه بس صحیح ده. هغې مور خو ما ته هر ټایم ټکې ټکې کوي او پېغور راله کوي کار سو کې بله راله وکړه بله راله وکړه اخوا راله وکړه دې خوا راله وکړه خو ما له چې وکړه سبا زما لور ته هم وایي چې د مټیزې ښځې لورې یو دا به په ما باندې پیرزو شي دا به زه برداشت کولی شم چې زه یم تا ته به ولې وایي هغه خو رده وکړي نه ته خپل ځان ته زوی ترخځ مه وایه په دې ټال باندې مه زانګه وایم زه چې دې دغه جینۍ کوم دغه نه د دې خلکو نه زما خدای مخبره هم بیله کي دوی په منځ کې به ما دا پته ده مونږ سر خورو اوري پاسه قسمې دا بله دړه درته نیسم زما دړه مې ماتولې غر که اوپر شو الله دا جي ته ووایه یو کس ونیسه مړه امکانان کار کوي هغه ته خو داسې ووایه هغې خو لکه د خرو په دې کور کې ګرځې او د دې خلکو غلامۍ کوې یا الله خدای په شین اسمان د دې خلکو نه خلاص کړي